بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم زما ګران خواږه ملګرو دوستانو. یو خو موسم وجې نه لږ غاړه مې هم خرابه بیماري مې او بل وسایل راسره نشته، همدغه شانتې ریکارډینګ کومه. خو مهم خبر دی چې په دې باندې اوس تاسو به هم نظر واچوئ چې څنګه نفرتونه خورېږي. او موږ کوشش هم دغه وي چې حقایق بیان کړو چې کم از کم د نفرتونو خورولو نه بچ شو. یعنی ډېر کسان په دې باندې هغه وشي لکه اوس په بهارت کې ړومبی یعنی طالبانو ړومبی نماینده یعنی سفارتکار په بهارت کې وټاکلی شو او باقاعده هلته چارج هم واخیستو. دغه مفتي نور احمد نور صاحب چې کوم چارج واخیسته، اوس په دې حوالې سره که نن تاسو اخبارونه وګورئ، یو شمېر اخبارونه نور هغه خبرونه دا ډک دي او هیډلاین یې څه ورکړي دي. بیا په دې باندې تاسو سره تفصیل سره راځم. تاسو ویډیو اخره پرې وګورئ، همداسې ته ریکارډ کوم، نو یقینا چې تاسو به نورو سره هم شیر کړئ او خپل لایک کمنټ چا نه وي راکړی هغه به هم راکوئ. تاسو مینې اظهار ما سره راځي، دې وجې نه اوس همدا شی ریکارډ کوم چې وسایل راسره نه وو، ما یې تاسو ته ریکارډ کوم. ولې دا ډېر ضروري دی. اوس دا ګورئ هیډلاین ته ګورئ، پاکستان کوم اخبارونه دي یا نور اخبارونه دي ورکړي دي. پاکستان خلاف گٹھ جوڑ افغان طالبان کا بھارت میں پہلا نمائندہ تعینات. همدغه شانتې نورو هیډلاین هم دي، نور هم دي. یعنی مطلب دا چې پاکستان خلاف افغان طالبانو هلته نماینده یعنې ګډ جوړ شو، یعنې خپله کې سره اتفاق وکړو. خو دې ته نه ګوري چې افغان طالبان یو آزاد ریاست دی. نن هم انټرنیشنل کمیونټي نمایندګانو اعضای متقي صاحب سره ملاقاتونه کړي دي، باقاعده خبرونو کې چلیږي، اقوام متحده کې هغه نوم چلیږي او هغه یو آزاد ریاست دی او هغه انډیا سره هم خپل هغه ساتلی شي. موږ دښمن ملک دی، بیا موږ سفارتي لین دین او هلته کې ټاکلی کېږو. نو دې ټاکلو سره د افغان حکومت پاکستان څنګه خلاف کېدی شي؟ یا هغه به خپل مفادات وي، خپل ملک مفادات وي. که چیرې دغه شانتې معاملاتو کې کاکړ وټاکلی شي یا پکې داسې نشي چې یو اقدام داسې وکړي انډیا چې هغه کې افغان حکومت هم ملوث وي یا په افغان حکومت په توګه باندې یو کار وکړي، نو بیا موږ ویلی شو چې یاره انډیا سره یې لاس میلاو کړو. نور انډیا سره که هغه ورشه زده کړه کوي، څه کوي، څنګه کوي، د هغوی باندې هغه خودمختیاره ملک دی، نو هغې کولی شي. بل خوا ټیک ده چې کم موږ دا وایو چې بلکې وایو څه، بلکې ښکاره خبره ده چې انډیا په پاکستان کې پراکسي وار شو، دغه شانتې نور ایلیمنټ شو، هغه کوي او ښکاره ثبوتونه مخې ته راغلي. کلبوشن باندې کیسونه پکې چلیدلي دي، نور ډېر زیاته هغه دي. ټیک ته افغانستان نه به هم دغه شانتې پاکستان کې به هم بلوچستان کې هم هغې خپل کرندې کارونه به کوي، فنډینګ به ورکوي، ټي ټي پي ته به ورکوي. خو په حکومت باندې طالبان حکومت باندې یعنی افغان حکومت باندې که هغه عبوري حکومت دی، که هغه ورته څوک څه وایي که څه وایي، هغه باندې بلیم نشي راتلی او نه یې کولی شي او نه زموږ ذهن سوچ کې راتلی شي چې دا به داسې وکړی شي. خو دغه شانتې چې کوم خبرونه اپلوډ کېږي یا دغه شانتې کوم کارونه کېږي، یقینا چې دغه باندې سوچ پکار وي او دې باندې لږ د خلکو کې کم جذبه ده. زم چې یا حکومت سره کوم هغه ده، دې باندې نه ده پکار چې مخکې لاړ شي، بلکې د امن طرف ته یو پیغام لاړ شي. بل خوا که تاسو وګورئ خیبر پښتونخوا نه چې کومې کډې ځي دلته څنګه استقبالي کېږي، کوم علاقې کې پاتې شوي، تاسو به په خیبر نیوز باندې مو ریپورټونه لیدلي وي، موږ هم په دې باندې کوو چې او کوم درناوي باندې لیږلي کېږي، بیا یو بل پسې جړاګانې کېږي او دلته پښتانه خپل منځ کې څومره مینه محبت لري. بیا تاسو هغه پس د صوبې په یعنې په سرکري کچه باندې که تاسو وګورئ، دا زه افغان ملګرو ته وایم چې تاسو کوشش وکړئ چې خیبر پښتونخوا حکومت پکې دا سټینډ اخیستی دی، ترهګرۍ خلاف یې نه دی، ترهګرو سره لاس نه دی میلاو کړی، یعنې ترهګرو سره څوک هم هغه نشي کولی، که هغه هر څوک وي ترهګر هغه د یو هغه نشي کېدلی. خو په افغان حکومت یا د افغانانو په حوالې سره خیبر پښتونخوا حکومت په توګه باندې سهیل افریدي تاسو ګورئ څنګه سټینډ اخیستی. بیا پښتنو هم په دې باندې هغه دي، بیا څومره لیډرشپ دی یا دلته څومره مینه لري په خپل منځ کې. نو دغه متقي صاحب هم یو خطاب کې دغه خپل دغه دریځ دغه هغه منلي وه چې بالکل د پاکستان پښتنو علما د خلکو ډېر زیات قدر او ډېر زیات احترام لرو، موږ هېڅکله ورسره جنګ جګړه یا دا شانتې الله دې نه وکړي چې راولي.
خو چونکې د حکومتي تګه باندې یا په کم هغه په تګه باندې سټیټ په تګه باندې کومه خبره روانه ده یا کومه معامله ده په کار ده چې حکومتونو ترمنځ هغه په طریقې څخه خلاص شي خو لاندې طبقې کې نفرتونه یا دغه شانتي دو خبرو باندې ما په دې حواله سره سوشل میډیا چې زه ګورم ډېر زیات خفه کېږم که هغه افغانونه دي افغانستان طرف نه او که پاکستان طرف نه افغانونه پښتانه دي هغه دغه شانتي نفرتونه نه دي خورول په کار هو دهشتګردۍ کې چې کوم افغانونه یا افغان 450 کالونه در په در شوي دي که کم ترهګرو ته لاس ورکړی دی کې پاکستانیانو لکه د ټي ټي پي کې کم شامل شوي دي نو هغه پکې پلاران مړه شوي ورونه پاتې شوي اخري هغه ترهګرو خپل لاس کې اخیستي دي نو دا خو یو گیم دی همدغه شانتې پیسو په حوالې سره که هغه افغانانو نه چې کوم دهشتګردۍ ته لاړ دي نو هغه خپل افغان حکومت هم هغې خندنه کوي او هغې خلاف دي یا هغې که ورور هم دهشتګرد وي نو ورور یې نشي کولی برداشت کولی دا خو یو ښکاره خبره ده نو دغه شي منې دغه کوم څیز ما ولیدو یقینا چې ما ته ډېر زیات دوک شو او تاسو سره مې شیر که خو دې باندې تاسو خفګان هم مه کوئ او بل دې کې کوشش وکړو چې دغه شانتي خبرونه پیلاو نه شي ډېره مننه خوشحاله او آباد اوسئ